پوسټر لګولي وای یا مې پر دیوالو خطونه لګولي وای. دا خو معلومه ده چې زموږ ولس څلور میاشتې کېږي پر دې روډ ناست دی، نه ولس موږ ته ټله فیصله راکوي او نه سیاسي موږ ته ټله فیصله راکوي. د دې د انتخاباتو جنګ دی. اوس هم د غره پاخوا د سیدامې د سره دوه پاچانو روډ بند کړی دی. و هر چاته به معلومه وي چې د چیش دپاره بند کړی دی، د خپلو انتخابات دپاره بند کړی دی. ته چې د انتخابات لپاره یا د ډي سي او یا د ډي سي او د ډي پي او څخه د انتخابات کاغذان غواړې او روډونه ورته بندوای شې، دلته به دې ولس ته څلور میاشتې کېږي چې ستړی دی، نفس تنګی دی، د لویو د تندې نفس تنګی دی. تا خو روډ نه کې بند مشره، تا خو احتجاج نه وکړې. نن دې د خپلو پاچانو دپاره چې زموږ ډېر زړه پښه دی چې موږ وایو چې دا درې غټې پاچانې دي، پښتونخوا پارټۍ او جمعیت پارټۍ نن د سیدامې روډ بند کړی دی. نو موږ مشرانو ته دا وایو چې زموږ پرسټیج خو مې ډېرې جذباتو په ډېرو ویناوو دې ولس ته خبرې وکړې. د ولس دپاره، د پښتانه دپاره، د پښتانه د بې عزتۍ دپاره روډ نه بندېږي، د اسمبلۍ دپاره روډ بندېږي. دا د دې ولس سره ناکې ده. مشره چې زموږ ولس دربدره دی، زموږ بارډر دربدره دی، زموږ د کور دروازې بندې دي، زموږ د روزګار دروازې بندې دي. نو موږ به ورو تا ته څه ووایو؟ موږ تا ته کوم پیغام پرېږدو؟ موږ به تا ته په کومه وینا خبرې وکړو چې نن د ووټ دپاره روډ بندېږي؟ ډېر مې زړه درد کوي، خو نور څه نه سم ویای. ډېر مې زړه درد کوي چې د ووټ دپاره روډ بندېږي او د پښتانه دپاره او د پښتانه څه کاري کېږي او د پښتانه پر سر باندې تور انګریز او پنجابۍ پر سر ورخېږي. د هغو دپاره روډ نه سو بند. نو کلي کې نن د اسمبلۍ دپاره روډ بند سو. څلور میاشتې پیل وسلو. دغه غریب ولس، دا پښتانه چې دلته په چمن کې ناست دي او تی د لر بر دعوې کولې او تی د ټولو پښتنو دعوې کولې. ای د پښتنو مشرانو چې تی ول موږ لر بر دا نارې و دا مې سره کولې. نن لر بر رالي د اسمبلۍ ویلي سیټ ته ودرېدی. نن زموږ افغانۍ ورور، نن زموږ مهاجر ورور په زوره بارېږي او د پاکستان پسې اخیستل کېږي. موږ دې پر دې باندې سیاست کوئ، موږ دې پر دې باندې انتخابات کوئ. نن هغه زموږ وروڼه په زوره بار شول. چا څه وکړل؟ کم مشر پر بغاره کړل، کم مشر خلاص کړل، خو هېچا به نه یې خلاص کړي. نو موږ به ولس ته وایو، موږ به عوامو ته وایو، صرف د چمن و عوامو ته نه، د چمنه څه نیولی در پېښوره، د چمنه څه نیولی در کراچي او د چمنه څه نیولی در اسلام آباد ته. ټوله پښتانه دي د سیاسیانو څه بایکاټ وکړي، ټوله پښتانه دي و پاچانو ته مرداباد ووایي. دا ټوله د پنجابي سیاست پر موږ کوي، دا ټوله پنجابیانو پر موږ دلته درولي دي. د پښتانه پاچانې وای یا د پښتانه غمخواران وای. نن به پر دې وطن